دا جواب دې ته خو به نه میلاویږي. دا جواب خو به ما ته میلاویږي. एटीट्यूड खो चेक कई ना मैडम. ते खुद शक्ल ने नादीदा और फ्लट कारी. एक्सक्यूज मी मैम, सुमरा वेट बा नोर कवल भी. तासु बलग वेट कवे बॉस उस लग बिजी दे. लग सुमरा. You have to wait like 1 hour minimum. 1 hour. यो डेर जरूरी मीटिंग दे. लग इंतजार हो कई. वैकेंसी यो कैंडिडेट तो द क्वालिफिकेशन चर्त जमाना ज्यादा खुना दे. इंटरव्यू अलम द दे क्वालिफिकेशन सदे यो कब चे उसको दा खुलाड़ा दकारा डायरेक्ट यो कपचे इडियट गुंतकी. You don't worry. पैसे स्टे मासरा I'll pay. द डेढ़ साथ न तासो जमा मतलब दे मुंग नासियो. बॉस तरोसा पूरी बिजी दे او د دینه بورینګ بل خبره نشي کېده. زما په خیال دا د ټول نغوره ایډیا ده چې مونږ کینټین ته ورشو او یو کپ چای وسکو. سوای Okay. Chai is a good idea. I know. Let's go. Excuse me, ma'am. Yes, please. What's your name? Muskan. Please, Muskan, if you don't mind, mung dwana chi you canteen ta warzu chesku. Okay. Sang chista su boss frishi. Tasu ba mate yo text kawai pasibi bandi zama number sta. Okay. Thank you so much. You're welcome. Razai ma'am. Okay. उस पर फोन नंबर वाड़ी गोरा. خو زما یو شرط ده. نه به یو بل نه نوم تپوس کو، نه به نمبر ایکسچینج کو او نه به ایڈریس ایکسچینج کو. سو شو हिसमना. Okay. Good. زو एक्सक्यूज मी वेटर. یو کپ چای. यो कप. جی یو کپ. एक्चुअली ما لکسات مخکې چیس کلیو. خو زبا لکسات پس یو کپ چای پیاس کم. You know, I love 1 cup chai.
تا سویل غوښتو. که تاسو ته دا جاب ملاو شو نو تاسو په پړومبې تنخواه څه کوئ؟ په لاولنۍ تنخوا باندې آو زما د مور هر وخت په نیم سر درد وي. د شورو نه هغو خپل ټول ژوند په کلي کې تیر کړی دی. د څه په وجه چې هغوی چاته علاج نه دی کړی. زه به خپل لاولنۍ پوره تنخوا خپل د مور نیم سر د دړ علاج به کوم. او په دویمه تنخواه باندې په دویمه سیلرۍ به آو زما یو کشره خور ده. اجازه د ماشوموالي نه معذوره ده، ګرځېدی نشي. په دویمه تنخوا به زه د هغې علاج کوم. یو اپریشن به کېږي انشاءالله او د هغې نه پس به هغه بیا په خپل خپو ودرېږي. او په دریمه تنخواه باندې د داجي یو کور و په کلي کې کوم چې تر اوسه پورې ګاڼه پروت دی. مونږ به په وړوکوالي کې ډېر غریبانانو ویل وسم غریبانان یو. زمونږ د پالنې دپاره هغو له قرضۍ راغستې وه، د هغې په وجه یې هغه کور ګاڼه کو. زه به په خپله دریمه تنخوا هغه کور به پیر ازادومه. خپله خور به او خپله مور به هغه کور ته بوزم. ډېر یادونه دي په هغه ځای کې د داجي. او په څلورمه زما یو ملګری دی، ډېر ښایسته شاعر او ښه لیکوال. د ډېر وخت نه د هغوی کتاب چاپ کېدو انتظار کوي خو غریبوالي چېرته اجازت ورنه کو. د هغه کتاب چاپ کول دی مالا ډو یو نو د ژوند ټولو نه لوی خوند په څه شي کې دی؟ د نورو خوبونه رښتیا کول. د هغه د ژوند ټولو نه لوی خوب هغه کتاب چاپ کول دی. هغه به کوم. او په پنځمه تنخواه ها زما جواب شو. د مور نیم سر دړ په پوره توګه باندې ښه شو. زما خور په خپل خپو باندې ودرېده. د داجي کم کور چې ګاڼه و هغه آزاد شو. او د ملګري کتاب هم چاپ شو کنه. ډیفینیټلی اوس واره جوړیږي کنه. ما ستا سره څه خبره اوی مسټر په خود کې اوسه زیات لاینونه مو وخی. زم جواب لراغلی یم. او شور 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 ته راته ووایه ته به په خپل لاولنۍ سیلري څه کې که ستا نوکري وشوه نو زه به ځان له د کرایې کور اخلم په ډومبې تنخوا کې. ایم سوري زما مطلب دی تاسو په خپل کور کې نه اوسېږئ؟ نه زه پوه نه شوم تاسو چېرته اوسئ؟ د خپلې مور د خاوند په کور کې او نور اوسېدل نه غواړم. اله دا څه خبره شوه؟ هره جنۍ د واده نه مخکې د خپل پلار په کور کې خو اوسېږي، خو د واده نه پس د هغې د خاوند کور د هغې خپل کور وي. هلو مسټر په خپل کنټرول کې اوسه. زیات د لاین وهلو کوشش مه کوه. زما پلان نشته. زما د مور خاوند دی. زما میرنی پلار. زما د مور پلار لب میریج شوی و او زما پلار چارټډ اکاونټینټ و. ویل سیټل. د هغوی دواړو یو بل سره ډیره مینه وه او بیا یو ورځ زه پیدا شوم او زما د راتلو په خوشحالۍ کې د هغوی په ژوند کې رونق راغی. زه د 2 کالو نو زما پلار په حق ورسېدو. زما د پلار د مرګ نه پس زما مور 2 واده وکړو. او زما مور چې دی زما د پلار ټول دولت د خپل خاوند په نوم یې کو. هغه ټولې پیسې په جواره او په نشو کې والوزولې. هر څه برباد کړو. بیا زما د پلار د خیرو چې دی هغه پرې نه ښودو او هغه نشو ډېر تباه کو. د خپلو کړو سزا ورته ملاو شوه او زما مور هغې ته د بې وفایۍ سزا ملاو شوه او هغه پیرالایز شوه. نن هغه په کټ پرته ده
او اخیری ساګانی اخلي او د هغوی خاوند در په در خیرونه غواړي نشه پوره کولو دپاره چې پوره نشوه دا ځلې زه هغوی ډېره زیاته ووهلم او راته یې ویل چې دا ځل نوکري راوړه کور ته ګینې دې کور ته بیا مه راځه د خپل مالک سره وده شه خو بې د نوکرۍ چې رانه شي خپل ځان خرڅ کا خو پیسې واخله او خامخا راشه Please send a candidate in. انټرویو لپاره میسج راغلی دی زو Yes, please. Please have a seat. So, Miss Ravisha, تاسو ته نه ښکاري چې ستاسو کوالیفیکیشن د دې جاب لپاره تاسو نه کوالیفای کوي I mean نه ستاسو سره څه ایکسپیرینس سرټیفیکیټ شته او نه تاسو ډیګري هولډر یې وبو بس کوي تاسو نو تھینکس اوس هم تاسو ته ښکاري چې دا جاب تاسو ته درکول پکار دی سر زه خبر یم چې ما سره هیڅ ایکسپیرینس سرټیفیکیټ نشته خو آی پرومس زه به د زړه نه دې کمپنۍ لپاره مهنت کوم په ایماندارۍ باندې سر ما ته د دې جاب ضرورت نشته خو زه د یو ورکینګ وومن لایف تیرول غواړم سر زه به ستاسو او د خپل مور پلار سر چرته مخکته نه کم چې ستاسو کمپنۍ به د بیسټ آف ایئر ایوارډ حاصل کړي نو هغه ورځ به تاسو ته احساس وشي چې ستاسو ډیسیژن غلط نه و سر ستاسو کمپنۍ دپاره به زه د زړه نه محنت کوم سر زه به جاب نه ورکوم خپل ځان به ورکم اوکے زه ستاسو فایل لیکدم یو ویل ریسیو د کال سون نو سر بیا دا جاب زه پوه وګڼم مس تھینک یو سو مچ سر تھینک یو سر هغه هلک چې ما سره راغلی و هغوی خو تاسو سره کینټین ته تللي وو واپس دلته خو نه دي راغلی هلو ودې کتل درته مې ویلي و که نه چې هغه به وتښتي ګوګوشتو اوس دا جاب زما شو اوس ټریټ پوخ اوکے
دا ځلې زه هغوی ډېره زیاته ووهلم او راته یې ویل چې دا ځل نوکري راوړه کور ته. آیفون، د اپل ګړۍ او برانډډ پرس. د خپل مالک سره وده شه. دا کمقل ګړۍ ما. Mr. Ahad, Yes, sir. congrats, you are selected. Thank you, sir. Thank you so much. Sir, what about that girl? She is not eligible.